بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاولی میاشتې 13 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لیندۍ میاشتې 19 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د اهل تشیع د مشرانو سره لیدنه. د هرات ولایت و زلزل ځپلو ته د قطر هیواد د مرستو را رسیدو خبر. او د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د آبداتو د ساتنې امریت وایي وروستۍ زلزلو تاریخي ځایونو ته زیانونه رسولي دي. اوس هم ستاسو پام راړم بشپړ خبرونو ته. د اهل تشیع مشرانو او مخورو د هرات له والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار سره وکتل. په دغه کتنې کې هغوی پرونی برید ته په اشارې سره وویل د اهل سنت والجماعت او شیعه دشمنان یو شان دي او موږ به هیڅکله دشمنانو ته اجازه ورنکړو چې حالات د هغوی په ګټه پای ته ورسوي. دغه مشران وایي چې له ځان او ولس څخه د دفاع په موخه د اسلامي امارت د حکومت ترڅنګ ولاړ دي. په همدې حال کې د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار وایي چې دشمن له حکومت سره د مقابلې توان نه لري او تفرقې ته لمن وهي. د هرات والی وایي هر افغان فرد موږ ته ارزښتناک دی او موږ به یې ساتنه وکړو. شیخ اسلامجار څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نظام کې هیڅ ډول تعصب او تبعیض نسته، په ځانګړې توګه د امنیت په تامین کې. د هرات والی بیا هم له خلکو وغوښتل که تاسو لږ څه شکمن مسله وګورئ موږ ته خبر راکړئ. د لویدیځ زون د سرې میاشتې ریاست د هرات ولایت زلزل ځپلو ته د قطر هیواد له لورې د مرستو رسولو خبر ورکوي. په دغو مرستو کې چې څه باندې 80 ټنه دي کمپلې، خوراکي او طبي توکي پکې شامل دي چې د زندجان ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د زلزل ځپلو کورنۍ ته د ویش لړۍ پیل سوې ده. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات ولایت کې و زلزل ځپلو ته د بیلابیلو هیوادونو د بشردوستانه مرستو د لیږدولو د بهیر په دوام د قطر هیواد څخه 72 ټنه جوپه هرات ته ورسېده. دغه مرستې چې کمپلې، خوراکي توکي او طبي توکي پکې شامل دي له سپارلو وروسته وویشل سول. تقریبا دلته دغه کومې مرستې چې اوس راځي د 2 پروازه نور هم ورسره دي. په دې کې 1950 کمپلې دي سدا د قطر د سرې میاشتې لخوا همکاري سوې او ورسره 60 ټنه خرما د سدا هم د قطر سرې میاشتې همکاري کړې ده او متبقي 2000 بستې خوراکي مواد دي او 1000 صحي کیټونه دي. سدا د جمعیت القطر الخیریه چې مسؤلیت دلته وړه د دوی له طرفه مرسته سوې ده د هرات د زلزله ځپلو سره. وجودنا اليوم مساندة اخواننا الافغان في کمک‌های خیریه کشور قطر تنها برای زلزله زده ها نه بلکه ما در دیگر امور هم کمک نموده ایم و کمک خواهیم نمود. دائما تكون موجودة في الكوارث. د افغاني سرې میاشتې مسؤلین هم وایي چې قطر هیواد له دې وړاندې هم په هرات کې له زلزله ځپلو سره مرستې کړي او ټینګار کوي چې د مرستو د ویش لړۍ په شفاف ډول ترسره کیږي. بعد از ان شاء الله مطابق سروی که در نزد جمعیت هلال الاحمر افغانی که بعد از سروی و کارکردگی و ظرفیت درستش ان شاء الله ما باورمند هستیم به اینکه به طریقه شفاف به انسانایی که متضرر شده اینجا به اون ان شاء الله تسلیم میشه. د هر څه په داسې حال کې دي چې په هرات ولایت کې د زلزلې له پیل راهیسې اسلامي امارت او نورو مرستندویو مؤسسو د زلزل ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره خپلې ډېرې هڅې کړې دي. د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو معین او د هرات د والي مرستیال وایي چې نفاق د دشمن یوازینۍ موخه ده. خلک باید پرې نږدي چې دشمنان خپلو شومو موخو ته ورسیږي. مولوي حیات الله مهاجر وایي دشمنانو ته د ښو امنیتي شرایطو زغمل ګران کار دی او هڅه کوي چې د قومي اختلافاتو په وسیله زموږ د خلکو ترمنځ تفرقه واچوي.
مولوي مهاجر وایي زموږ هغه خلک چې کلونه په ورورګلوۍ کې ژوند کوي هیڅکله به د دوی ترمنځ ونه ویشل سي. د ولایت مقام مرستیال په دوام ټینګار کوي چې حکومت د دې پیښې د عاملینو د نیولو هڅې کوي. تیره ورځ هرات ولایت کې یوه پیښه رامنځته سوې چې بدبختانه زموږ ځینو هیوادوالو پکې ژوند د لاسه ورکړی او 3 تنه پکې ژوبل دي. باید ووایو د دې پیښو تر شا د هغه خلکو لاس دی چې دوی نه غواړي زموږ په هیواد کې دا اوسنی امنیت چې راغلی دا دوی نشي تحمل کولی. همدا ډول اهداف دا دی چې دلته زموږ د هیوادوالو په منځ کې ځینې بې باورۍ رامنځته کړي، په مذهبي لحاظ باندې د خلکو ترمنځ نفاق او تفرقې ته لمن ووهي. خو الحمدلله د افغانستان ټول ولس زموږ هیوادوال دې موضوع ته ډېر جدي دي او په دې نتیجه باندې رسېدلي دي چې دوی دلته کلونه ژوند سره کړی دی، سلګونه کلونه، او هیڅوک نشي کولی چې په داسې پیښو سره د دوی ترمنځ نفاق او کرکې ته لمن ووهي. د هرات د لرغونو آثارو د ساتنې او بیا رغونې امریت مسؤلان وایي چې له زلزلې وروسته د جامع جومات ګڼ کاشیانې نړېدلې دي. د تاریخي آبداتو امیر حافظ رقیب الله رضواني وایي د دغه کاشي جوړولو کارخونو ته د اړتیا وړ کاشیانې چمتو سوي او د نصبولو ته یې چمتو کړي دي. د تاریخي آبداتو امیر وایي چې له بده مرغه د زلزلې له امله زیات تاریخي ځایونه زیانمن سوي او باید ترمیم او ساتنه یې وسي. در قسمت کاشی های مسجد جامع بیروزا خیلی کارها پیش رفته و الحمدلله ما توانستیم به خاطر 6 گلدستی که آسیب دیده خاطر از اینا ما کاشی تقریبا نصف از اینا را آماده کردیم که در حدود 100 متر کاشی لازم داره. فقط سر گلدسته ها 100 متر کاشی لازم داره. ما از مقدار تا حال 40 متر تا 45 متر ما آماده کردیم. د هرات غره ختونکو د خواجه عبدال 3000 متره لوړ څوکۍ ته وخوت. پرون د هرات د غره ختونکو د فدراسیون د مشر نجیب الله صدیقي تر څارنې لاندې له هرات څخه د 14 غره ختونکو یوې ډلې د سبزک بند په لویدیځ کې د خواجه عبدال د 3000 مترو په لوړوالي څوکۍ ته چې د زیارت او تاریخي ځای دی وخوت. نجیب الله صدیقي وویل چې د دغه یو ورځنۍ غونډې موخه د ګرځندوی طبیعي ګرځندوی او د غرونو د ګرځولو فرهنګ ته د وده ورکول او بنسټیز کول دي. محترم لیدونکو اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 21 تیتای 2، غوریان لمر 11 درجه 21 تیتای 2، کروخ لمر 11 درجه 12 تیتای 2 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 0 تیتای 8. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والی د اهل تشیع د مشرانو سره لیدنه. د هرات ولایت و زلزل ځپلو ته د قطر هیواد د مرستو را رسیدو خبر. او د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د آبداتو د ساتنې امریت وایي وروستۍ زلزلو تاریخي ځایونو ته زیانونه رسولي دي. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیدو ته سپارم.